د بخښونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه د افغان غږ ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو سلام، ستړي مشئ. ستاسو پام رااړوو د نن شنبې د ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد غور کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو شویو کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ له اړوندو ادارو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دې سیمې ته د ژغورنې او د مرستو ټیمونه ولېږي. ښاغلي مجاهد له هېوادوالو هم غوښتي چې د زیانمنو شویو کورنیو سره مرستې وکړي او د اسلامي امارت سره د په همغږۍ له هېوادوالو سره همکاري وکړي. تېره ورځ غور کې د سیلابونو له امله 50 تنه مړه شوي او درانه مالي زیانونه یې هم اړولي دي. د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا د موزیم نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې ویلي چې د افغانستان ډیری لرغوني اثار بهر ته لیږدول شوي چې باید بیرته افغانستان ته راوړل شي. ښاغلي خیرخوا ټینګار کړی هغه کسان چې د یوه هیواد لرغوني اثار بل هیواد ته لیږدوي باید مجرم وپېژندل شي. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قانی وایي تېره شپه شاوخوا 12:30 بجې د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت اړوند د ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز ښکار قلعه ته نږدې یوه اندازه پخواني چاودېدونکي توکي چاودېدلي چې له امله یې چاته زیان نه دی اوښتی. الحاج مولوي محمد ادریس حنیف نن رسما د میدان وردګو ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د رئیس په توګه معرفي شو او دنده یې پیل کړه. نوموړي تر دې دمخه د غزني ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د رئیس په توګه دنده اجرا کوله چې د خبرپاڼې له مخې د خپل ښه خدمت او اخلاص له امله له غزني نه د رخصت کېدو پر مهال د ولسونو او یو شمېر ادارو د چارواکو لخوا په ستاینلیکونو او بېلابېلو ډالیو ونازول شو. کابل کې د ترکیې سفارت خبر ورکړی چې د افغانستان سیلاب ځپلو لپاره د دغه هېواد 24 ټنه بشري مرستې د مزار شریف هوایي ډګر ته رسېدلې او د اسلامي امارت چارواکو ته سپارل شوي دي. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال الکسی اورچوک د دغه هېواد له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په تېر 2023 کال کې د افغانستان او روسیې سوداګري شاوخوا 560 میلیونه ډالره وه. د ښاغلي اورچوک په وینا د دغو شمېرو په اساس د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه شوې ده. د اسلامي امارت سفیر مولوي بلال کریمي په چین کې د نیکاراګوا هېواد له سفیر مایکل سره کتلي. د نیکاراګوا سفیر د اسلامي امارت سفیر ته په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د رامنځته کېدو له امله د اوښتو زیانونو په مناسبت د خپل هېواد د ولسمشر ډانیل اورټیګا لخوا د اسلامي امارت زعیم اعلی قدر امیرالمؤمنین ته د تسلیت او خواخوږۍ رالیږل شوی لیک سپارلی دی. د فراه په مرکز کې د 8 میلیونه افغانیو په لګښت د یو جامع جومات جوړولو چارې پیل شوي دي. دغه جومات به د 1800 لمونځ کوونکو د ځایولو وړتیا ولري. د بدخشان د اطلاعات او کلتور رئیس انجینر ذبیح الله امیري ویلي چې نن سهار د ارغندخوا ولسوالۍ په آب او چک سیمه کې د فیض آباد بهارک لویه لاره د سیلابونو راوتو په پایله کې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. پرون د ننګرهار ولایت د تورخم له لارې 24 او د قندهار د سپین بولدک له لارې 19 کورنۍ له پاکستان څخه هېواد ته راستنې شوي دي. دغه راز نه 50 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي او سلګونو کورنیو ته مرستې ویشل شوي دي. د افغان غږ ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو دا د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو تر بیا ښې چارې لویه لامومل.